وهوښیارې استفادې له پیسو څخه سمارټ مانی مووز. لومړی میک یور فرست انویسټمنټ as soon as possible. لومړی سرمایه ګزاري مو څومره چې په کم عمر کې کولی شئ وایي که په بزنس کې یا په تجارت کې په یو کاروبار کې په دې مطمئنه اوسئ چې ټول عمر بل چاته کار وکړئ هیڅ نتیجه به ورنه کړي. خو که په ډېر کم ټایم یا ډېر لږ وخت لپاره تاسو یو خپل بزنس شروع کړ او هغې ته هم کار وکړه په کم وخت کې تاسو ډېر سټیبل شئ. دوم انویسټ ان سیلف نالج ان ایجوکیشن. په خپل تعلیم یا په خپل پوهه باندې سرمایه ګزاري وکړئ. کوشش وکړئ څومره چې خپل پوهه یا تعلیم زیاتولی شئ په همغه اندازه به ستاسو انکم زیات واوسي. تاسو څومره ډېر پوه اوسېږئ په مختلفو موضوعاتو باندې پوه اوسېږئ هغومره به ستاسو انکم ډېر وي او د نړۍ تجربې به ډېرې ولرئ. دریم کله چې 20 کلن اوسېږئ که البته د کور مسؤلیت ونه لرئ کور مه اخلئ بلکې کرایه ورکوئ په څو دلایلو لپاره. یو که چېرته تاسو د ځای د کرایه ورکوئ تاسو کولی شئ موقعیت بار بار بدل کړئ مختلف ځایونه ونیسئ او د لوکیشن تغییر ولرئ. دوم کور ستاسو لپاره ستاسو څخه ډېرې غټې پیسې نیسي او هغه پیسو باندې تاسو کولی شئ ډېره فوقالعاده سرمایه ګزاري وکړئ. څلورم تاسو باید خپل ایمرجنسي فنډ جوړ کړئ یعنې داسې بودیجه رامنځته کړئ چې ستاسو په عاجل حالت کې که سیریس مشکل سره مخامخ کېږئ حادثه وشوه خدای ناخواسته مور مو مریض شوه بله موضوع شوه هغه پیسې باید تاسو د دغه سخت یا بحراني حالت څخه راوباسي. پنځم په خپل صحت باندې هم سرمایه ګزاري وکړئ. څومره چې د خپل صحت ساتنه وکړئ هغومره به کامیاب وي. چې صحت در سره نه وي هیڅ هم پاسبل نه وي. نو صحت مو ښه وساتئ جیم ته لاړ شئ ښه خوراک وخورئ ښه څښاک وکړئ تر څو وکولی شئ چې ښه فعالیت وکړئ. شپږم تر 30 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ پورې خپلو پیسو او خپل سرمایه ګزارۍ ته اجازه وکړئ چې تاسو ته کار وکړي او تاسو ته پیسې وګټي. تر 30 نه 40 کلونو پورې ستاسو بزنس باید داسې حال کې وي چې که تاسو وایئ او که نه وایئ هغه تاسو ته دومره پیسې را درکړي چې تاسو پرې راحته ژوند وکولی شئ. اووم spend money experiencing different life situations with your loved ones. پیسې مو په داسې تجربو تېرې کړئ چې د هغو خلکو سره په پیسې مصرف شي په هغه تجربو باندې تاسو ته ډېر ګران دي ډېر درته نږدې دي مور پلار ورور خور ښځه یا خاوند دغو خلکو سره خپلې پیسې سرمایه ګزاري کړئ وګرځئ چکر ووهئ تر څو د ژوند څخه واقعي خوند واخلئ.